وایي کله چې د اختر شپه شي که نه الله تبارک وتعالی دې شپې ته په اسمانونو کې لیلة الجائزه نوم ورکړی دی د بدلې شپه د بدلې شپه تا ټول رمضان د شپې تراویح کړي وي عبادتونه دې کړي وو نو د هغې شپو بدله تا ته د اختر په شپه باندې میلاویږي د اختر په شپه درته میلاویږي او د اختر ورځې ته یوم الجائزه ویلی شي د بدلې ورځ نو د رمضان المبارک په میاشت کې چې د ورځې تا کم اعمال کړو د دې ټولو اعمالو بدله تا ته د اختر په ورځ باندې میلاویږي د شپو بدله د اختر په شپه میلاویږي او د ورځو بدله د اختر په ورځ باندې میلاویږي خو بدبختی دا ده چې موږ د اختر شپه هم د الله په نافرمانۍ کې تیره کړو او د اختر ورځ هم د الله په نافرمانۍ کې تیره کړو د دې خو مطلب دا شو چې تا ټوله میاشت د مالک سره مزدوري وکړه او چې کله د تنخوا درکولو ټیم شو تا د هغه سره جګړه وکړه چې نیمه شته ستا د تنخوا ته ضرورت ټوله میاشت مزدوري وکړه او چې کله مالک پیسې درکولي مزدوري درکوله تا سره جګړه وکړه هغه دې خفه کو تا ټوله میاشت د رمضان مبارک په شپو کې عبادت وکړو نو چې کله د کومه شپه د بدلې درکولو وه په هغې شپه باندې تا د الله سره جګړه وکړه د اختر په شپه باندې موږ څومره نافرمانی کوو خلک پکې مجلسونه کوي څوک پکې مجلسونه کوي څوک پکې ډزې کوي ستا د دې ډزو د وجې نه چېرته دا کالتوس لاړ شي او د یو ماشوم په سر باندې ولګي نو په هغې کور باندې تا څومره غم جوړ کو تا د خپلې خوشحالۍ د وجې نه یو کور په غم باندې بدل کو په یو کور کې د غوغا جوړه کړه ستا په ګاونډ کې به مریضان وي څوک به د زړه مریض وي څوک به د څه مریض وي نو ته چې پټاخې ډزئ او هغې باندې ده ته تکلیف رسی ته ډزې کوي په هغې باندې هغه ته تکلیف رسی یو مسلمان ته تکلیف ورکول څومره لویه ګناه لري نو د اختر شپه چې دا خو د بدلې شپه وه او د اختر په شپه باندې تا مجلسونه شروع کړو تا ډزې شروع کړي تا پټاخې ډزول شروع کړو نو تا خو خپل عمل برباد کړو تا خو د الله سره جګړه وکړه نورونو یو چې د اختر په شپه باندې د الله بندګي وکړو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې د اختر شپه د الله په عبادت کې تېره کړه د ده زړه به په هغې ورځ باندې نه مري په کومه ورځ چې به ټول زړونه مړاوي یعنی مطلب د حدیث دا دی چې د میدان محشر د یرې او دا